السلام علیکم. دې ویډیو کې د اوریکل 10G فارم ریپورټ اینڈ فارم او د 11G ډیټابیس ترمنځ کمپیټیبلیټي ترسره کیږي. هغه دا چې کله چې ډیولپر د 11G ډیټابیس یا ایپیکس دا چې ایپیکس د 11G ډیټابیس لپاره چې دا د هغه انټرفیس دا په ایپیکس کې ترسره کیږي. نو ایپیکس نوې ټکنالوژي ده چې په هغه کې د 11G ډیټابیس لپاره پکې څه کیږي، یعنې د هغه فرنټ ټول هغلته ده. خو یوه مسله دا ده پکې چې په هغه کې HTML ریپورټ ده په اوریکل ایپیکس کې، او په هغه کې چې دا په 10G ډیټابیس کې چې ده هغه بیا ریپورټ چې د هغه لپاره ریپورټ بلډر استعمالیږي. یعنې دې کې ریپورټ بلډر نشته. نو د دې نشتون په وجه کې ډیولپران زیاتره د 11G ډیټابیس یا د ایپیکس سره دوی 10G ریپورټ چې کوي استعمالوي. نو ځینې وخت کې هغه ستونزه دا رامنځته کوي دوی ریپورټ انسټال هم کړي، ریپورټ بلډر او ډیولپر سوټ هم انسټال کړی وي، خو دوی ته یو مسله را پیدا کیږي. هغه مسله دا ده چې اوس دلته که زه ما چې کوم ایگزسټنس یو ریپورټ جوړ کړی وي، هغه ریپورټ زه غواړم دلته پکې استعمال کړم، او یا هم د 11G ډیټابیس یوزر نیم او پاسورډ یا یو ډیټابیس غواړم د ریپورټ سره یې کنیکټ کړم، نو هغه به نه کنیکټ کېږي ځکه چې دوی ترمنځ کمپیټیبلیټي نه ده سوې، او یو فایل کې یو څه ایرر پکې چې کېږي رامنځته شوي دي. نو زه راځم ما یو ریپورټ جوړ کړی ده، هغه ریپورټ باندې زه کار کوم چې هغه ریپورټ چې ما کوم جوړ کړی ده له کوم ځای څخه چې هغه ریپورټ ته ډیټا راځي هغه ته ما په 11G کې کار ترسره کړی ده، یعنې 11G کې ما ډیټابیس جوړ کړی ده، 10G کې مې نه ده جوړ کړی. نو زه غواړم د هغه ریپورټ په ریپورټ بلډر کې جوړ کړم. نو د دې د کنیکټ کولو لپاره زه هغه غواړم هماغه ډیټابیس چې کوم دلته کنیکټ کړم، د هغه یوزر نیم ورکوم او پاسورډ ورکوم، پاسورډ مې ورکو او XE کوم ډیټابیس چې ده هغه زه یوز کوم هغه ورکوم. نو دا به یوه ایرر ما ته راکوي چې هغه ایرر چې ده unable to connect to the specified database، هغه دا ایرر ده. دا ایرر څخه دا مطلب ده چې د دوی ترمنځ د 11G او 10G ترمنځ چې د کمپیټیبلیټي نه ده شوې، او د دوی د ریپورټ کوم ډیولپر سوټ چې ده چې په هغه کې ریپورټ او فارم دواړه موجود دي، نو په هغه کې به موږ تاسو کمپیټیبلیټي وکړو. نو راځو عمل ته او هغه کمپیټیبلیټي کوو، او بیا هغه وروسته یوزر نیم پاسورډ د ډیټابیس ریپورټ ته ورکوو، او بیا به هغه په کامیابي سره ترسره کیږي. نو راځو سی ډرایو ته. سی ډرایو کې چېرته چې موږ ډیولپر سوټ انسټال کړی ده هماغه ځای ته ځو، یا هغه په هغه فولډر کې موږ تاسو د نیټورک فایل لومړی داسې کوو چې د 11G په دې کې چې کوم د نیټورک فایل د نیټورک فولډر ده، په نیټورک فولډر کې د اډمن کې دغه د TNS کوم فایل چې ده، نو دغه فایل او همدارقم په 11G کې اوریکل ایکسس دا ما دلته ما 11G انسټال کړی ده، او په دې 11G کې د TNS فایل چې کوم ده هغه زه راخلم په دواړو ځایونو کې سیم فایل پلیس کوم. دلته زه د نیټورک چې کوم سرچ کوم نیټورک فولډر، او په دې نیټورک فولډر کې دلته چې کوم ده په دې اډمین کې د TNS کوم دا فایل چې ده دا زه غواړم دا د دې لپاره چې دوی دواړه ترمنځ کمپیټیبلیټي وشي، کنیکشن رامنځته شي، او د 11G ډیټابیس په 10G ریپورټ کې کار ترسره کړي. نو زه دا کاپي کوم، همدا TNS فایل چې ده دا کاپي کوم، او بیا یې په 11G کوم ډیولپر سوټ چې ده او په هماغه کې په چې کوم په نیټورک فولډر کې اډمین کې، او په اډمین کې همدلته چې کوم ریپلیس کوم، دلته به زه دا پیسټ کړم، او دا بل کوم فایل چې ده هغه به زه له منځه یوسم، او یا به یې په هغه باندې ریپلیس کړم. دواړه چې تاسې سره کوم ریپلیس کوئ هم، او که بل فایل لومړی تر مخ ورته له منځه وړئ هم، او همدا ریپلیس کوئ هم صحیح ده. نو اوس راځو ګورو چې د 10G او 11G ترمنځ کمپیټیبلیټي شوې ده که نه، او یا د 11G ډیټابیس په 10G ریپورټ بلډر کې کنیکټ کېږي یا نه کنیکټ کېږي. اوس هماغه چیک او ګورو. راځو ریپورټ بلډر ته، او ریپورټ بلډر کې کنیکټ ته راځو. کنیکټ کې AZTU1 او بیا له هغه بعد د هغه پاسورډ او بیا XE دا کنیکټ کوو او ګورو. دې لپاره چې دا ما مخکې خلاص کړی و، دا ریپورټ ما مخکې خلاص کړی و، نو زه راځم د ریپورټ دوباره چیک کوم، خلاصوم ریپورټ دوباره خلاصوم، ریپورټ ته راځم. چینی راوړم محمدالله. اوس راځم او ما مخکې یو ریپورټ کې یو فایل جوړ کړی ده،
او هغه فایل د ټرانسکریپټ په نوم باندې دی او ټرانسکریپټ ما جوړ کړی ده نو هغه فایل د چیک کوم نو زه راځم ډیټابیس سره کنیکټ کوم EZDU1 او بیا EZDU او بیا د هماغه ډیټابیس کوم هغه چې دی ورکوم نو دا چې شو د دې کنیکشن په سکسسفولي ډول پای ته ورسېږي د دې ترمنځ کنیکشن وشو اوس که چېرته زه په هماغه ریپورټ کې کار کوم نو ډیټا به د هماغه ډیټابیس نه ورته چیک کېږي راځي نو د دې کنیکشن او دا ډیټابیس په سکسسفل ډول له دې TNG ریپورټ بلډر سره چې شو وصل شو ځکه چې د دې کمپیټیبلیټي چې د هغه موږ په کامیابي سره ترسره کړې وه